هیواد غستی بیاسمینی جامی د آزادی خواریدی بازل پوکی وگمی د آزادی. د پوهاند سید الفشا غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د پوهاند سید الفشا غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 1455 لمریز کال کې د نرسنګ او قابلګۍ ښوونځي په نوم کابل کې جوړ شو چې وروسته یې بیا په 15 نورو ولایتونو کندهار، ننګرهار، بلخ، کندوز او هرات کې هم په فعالیت پیل وکړ. خو په 1415 کال کې د دغه انسټیټیوټ نوم تغییر او د پوهاند غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ په نوم ونومول شو. دمګړۍ په نوموړي انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینې له لارې زرګونه محصلین جذب او په بیلابیلو روغتیايي برخو کې زده کړې کوي. د عامې روغتیا وزارت تر چتر لاندې دغه انسټیټیوټ تر دې دمه شاوخوا 4214 روغتیايي کارکوونکي روزلي او د خدمت په موخه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. غضنفر د روغتیايي علومو انسټیټیوټ په 10 ولایتونو کندهار، هلمند، فراه، هرات، ننګرهار، پکتیا، بلخ، کندوز، بدخشان او کاپیسا کې ولایتي څانګې لري او چارې هم سمبالوي. دغه راز د خلکو اړتیاو ته په کتو غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ کې په 2013 میلادي کال کې د روغتیا ټولنیزې مشاورې او عامه تغذیې نوې څانګې جوړې شوې ترڅو روغتیايي کارکوونکو او د خدماتو برابرونکو لخوا معیاري روغتیايي خدمتونه وړاندې شي. د پوهاند غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ 15 ډپارټمنټونه لري چې عبارت دي له اسلامیات، قابلګي، نرسنګ، رادیولوژي، غاښونو پروتز، انستیزیا، طبي لابراتوار، فزیوتراپي، فارمسي، عامه تغذیه، امراض، کمپیوټر، انګلیسي او ټولنیز روغتیايي سلاکاران شامل دي. په ټولیز ډول په دغه انسټیټیوټ کې 240 پرسونل شتون لري چې 140 تنه یې تخنیکي او 133 نور یې اداري او خدماتي کارکوونکي دي. د پوهاند غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد قاسم عادل چې د 1400 هجري شمسي کال راهیسې په دغه انسټیټیوټ کې د رئیس په حیث دنده پیل کړې وای، یا د انسټیټیوټ د مرکز کابل سربیره په 14 ولایتونو کې څانګې لري چې په 10 بیلابیلو روغتیايي برخو کې وړ او مسلکي کسان روزي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي. پوهاند غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ د افغانستان د نیمه زده کړو انسټیټیوټ دی چې تقریبا په 1455 هجري شمسي کال کې ایجاد شوی دی. دا ټولنې ته فی الحال چې دی په 10 څانګو کې نیمه کدرونه وړاندې کوي چې هغه نیمه کدرونه عبارت دی د عالي قابلګۍ څخه، عالي نرسنګ څخه، همدا قسم د تغذیې څانګه، طبي ټکنالوژي څانګه، دواسازۍ څانګه، انستیزي برخه، فزیوتراپي، پروتز، صحت رواني یا هیلث سوشل کونسلینګ. په دغو 8 څانګو کې برحال موږ په مرکز کې محصلین لرو چې د قدري استادانو لخوا د دو روزنه جریان لري او فی الحال موږ چې په 1404 هجري شمسي کال په تشکیل کې یو 2 نوې څانګې چې یو د بایومیډیکل انجینري بخش دی او بل د تکنیشن برخه ده. نو په دغو کې موږ ټولنې ته نیمه زده کړې کدرونه وړاندې کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مختلفو صحي مراکزو کې همدا قسم د سکتور خصوصي په مختلفو مراکزو کې په خدمت باندې بوخت دي. ډاکټر محمد قاسم عادل وایي پوهاند سید الفشا غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ کې د محصلینو لپاره د تیوري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو زمینه هم برابر شوې چې د انسټیټیوټ په انګړ کې ورته په عصري وسایلو سمبال جلا خونې ځانګړې شوې دي او همدارنګه له انسټیټیوټ څخه بهر په یو شمېر تخصصي روغتونونو کې هم ورته روزنه ورکول کیږي. د محصلینو د عملي کار لپاره خو موږ دلته سینپ لرو، د عملي کار لپاره موږ سکیل لب لرو، د عملي کار لپاره موږ شفاخانې لرو. موږ محصل اول د قدري استادانو لخوا د تقسیم اوقات مطابق په
هره ورځ د خپل تقسیم اوقات مطابق د خپل مسلکي استاد لخوا دلته درس ګوري. دلته چې استاد کله ورته درس ورکړو بیا موږ د هرې څانګې سره خپل سکیل لب لرو. د مهارتونو لپاره موږ سکیل لب لرو او په سکیل لب کې دوی لپاره موډولونه دي. د مثال په شکل باندې یا د مثال په ډول باندې موږ یو د نرسنګ په صنف کې نن د استاد د درس موضوع هایپرټنشن ده یا د فشار په باره کې معلومات اخیستل. دلته د مربوطه استاد لخوا د فشار په باره کې د فشار تعریف، د فشار انواع، د فشار کوم حالت خطري حالتونه دي، فشار څنګه معلومیږي، په کوم حالاتو کې فشار لوړي، په کوم حالاتو کې ټیټي، دا د استاد لخوا په صنف کې چې هلته ورته پروجیکټور هم لګېدلی، د استاد سره پلان هم موجود دی، د استاد خپل درس په عملي او نظري شکل باندې برابر کړی دی. استاد د ATS یا د افیکټیو ټیچینګ مطابق خپل درس د فشار یا د هایپرټنشن په باره کې محصل ته ورکوي. بیا د دې نه وروسته محصل ځي په سکیل لب کې. په سکیل لب کې همدغسې موږ موډولونه لرو. په موډول باندې هلته علیه فشار د هر محصل په هر موډول باندې 5 شپږ 10 محصل درېږي او د مربوطه استاد لخوا ورته د فشار د کتلو عملي میتود یادېږي تر څو چې په مختلفو ساحو کې په دې موډول کې چې فشار په کومو ساحو کې کتل کېږي، په کوم وضعیت کې کتل کېږي. کله چې دلته په موډول باندې کار وکړي بیا همدا محصل د مربوطه استاد یا د بل د عملي کار استاد د شفاخانې د استاد په موټر کې ورسره ځي او مختلفې شفاخانې چې د کابل په ساحه کې هلته ځي، بیا په مریضانو باندې په عملي شکل باندې مریض کې همدغه فشار ورته کتل کېږي، فشار ورته تعریفېږي او د مریض نه د فشار تاریخچه اخیستل کېږي. نو د موږ عملي کارونه لله الحمد د محصلینو لپاره ډېر په پرمختللي شکل باندې دي. د پوهاند غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ محصلین هم په یاد انسټیټیوټ کې د تیوري او عملي زده کړو ترڅنګ د شته اسانتیاوو ستاینه کوي. دغه محصلین وایي چې د پوهاند سید الف شاه غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ د عملي زده کړو ترڅنګ د عملي تجربو لپاره هم غوره چاپیریال برابر کړی. د یاد انسټیټیوټ زده کوونکي وایي چې دغه مرکز د دوی لپاره نه یوازې د زده کړې ځای دی بلکې په مسلکی برخه کې د پرمختګ یو مرکز هم دی. انستیتوت غضنفر ویژگی که نسبت به دیگر انستیتوت های ولایت و یا مراکز و یا پوانتون ها داره. در 3 عرصه میتونیم خلاصه بکنیم. اول ایجاد لیلیه که از سمستر اول الی سمستر آخر حتی در ختم دوره تحصیلی که دوره اینترنشیپ است برای محصلین لیلیه را زمینه سازی کرده و زمینه سازی دوم فراهم ساختن مواد درسی است که تمام مواد درسیش کتاب‌های درسی به صورت رایگان بدون کدام هزینه در اختیار محصل قرار داده میشه. و گزینه سوم که بسیار مهم است، اگر ما شاهد ازی هستیم که اکثر محصلینی که در انستیتوت‌های خصوصی هستند اونا پول میتن به خاطر از اینکه بیان در شفاخانه کار بکنن، اما الحمدلله انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر محصلینش از طریق خود وزارت صحت عامه رسما معرفی میشه برای کارهای عملی و این سه ویژگی است که در هر انستیتوت یافت نمیشه بجز از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر. انستیتوت که است دیگه انستیتوت غضنفر یک مزایای خوبیش این است که مثلا اینجا ما فیس نمیتیم، دولتی است، رایگان است، دیگه به ما لیلیه داده شده، یاشای ما همیشه رایج میشه، مثلا شای صبح و 4 تا شب پرداخت میشه. دیگه از نگاه درسی هم ما کدام فیس و کدام چیز به جا داده نمیتونیم. دیگه یکی دیگه موکل کارهای عملی که است همینجا تطبیق میشه. کلینیک ما از نگاه وسایل مجهز است، تمام وسایل است. خوبی انستیتوت غضنفر خود در بخش پروتز دندان نظر به انستیتوت‌های خصوصی زیاد است و کسایی که میخوان در انستیتوت غضنفر درس بخوانن مزایاش از نگاه استاد است که استادای معتبر و خوب دارن و دیگه از نگاه کتاباشون معتبر است، کریکولمش بسیار معتبر از کشورهای همسایه می باشه. دیگه از نگاه وسایل کار عملی اینجا کلینیکای دندان ما موجود است، تمام وسایل است که ما کارهای عملی مون در اینجا پیش بریم، نیاز نداریم که با بیرون برویم و کارهای خود پیش بریم، تمام کارهای ما اینجا میشه. هیره دی نوی چې د پوهاند سید الف شاه غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ د تعلیمي او علمي اسانتیاو ترڅنګ له لرې ولایتونو څخه راغلو محصلینو ته د شپې پاتې کېدو په موخه د لیلیې مجهزې خونې برابر کړي دي. یا د لیلیه د عصري معیارونو سره سمه جوړه شوې او د محصلینو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د استوګنې مناسب شرایط ورته برابر شوي دي. په یاده لیلیه کې د برېښنا، اوبو، انټرنیټ، مطالعې خونو او د تفریح ځایونو په ګډون ګڼې نورې اسانتیاوې هم شته
څو محصلین وکولی شي د درس ترڅنګ په آرامه چاپیریال کې ژوند وکړي او پر زده کړو ښه تمرکز وکړي. دغه انسټیټیوټ هڅه کوي چې د هیواد له لرې پرتو سیمو څخه راغلي محصلین د استوګنې له ستونزو خوندي کړي او هغوی ته د زده کړې لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ترڅنګ د هوسا ژوند زمینه هم برابره کړي. د پوهاند سید الف شاه غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ استادان وایي چې دغه مرکز د معیاري تدریس ترڅنګ د نوي ټکنالوژۍ او پرمختللو درسي وسایلو په کارولو سره د زده کوونکو د مسلکي ودې لپاره ګڼې اسانتیاوې لري. استادان زیاتوي چې د غضنفر انسټیټیوټ موخه یوازې د درسي مفاهیمو انتقال نه دی، بلکې د محصلینو د عملي مهارتونو لوړول او د راتلونکي مسلکي ژوند لپاره یې په بشپړ ډول چمتو کول دي. انستیتوت علوم سیاسی پوهاند غضنفر از جمله یکی از انستیتوت‌های اکادمیک در سطح افغانستان می باشد و یکی از انستیتوت‌های مرکزی است که الحمدلله سهولت‌های درسی از لحاظ تئوری، از لحاظ اسکیل لب یا ساحه تطبیقات و همچنان ساحه عملی که در شفاخانه‌های مختلف میرن مهیا می باشه و فراهم می باشه و انستیتوت علوم سیاسی پوهاند غضنفر یک مرجع اکادمیک است که این به اساس همو کریکولمی که ما داریم در خود انستیتوت درس‌ها به شکل بسیار معیاری پیش میره و این کریکولم ما طوری هست که تمام مضامین به شکل اون مضامینی که به شکل تطبیقی داره در اتاق اسکیل لب یا اتاق مهارت ها و همچنان در میتونن محصلین ما اینجا یاد بگیرن و بالای مدل ها بارها تکرار یاد بگیرن، کار بکنن، چون مدل است اگر اشتباه یا خطا هم بشه ضرر برای کسی نیست و اینجا یاد میگیرن و بعدا به شفاخانه‌ای که مربوط وزارت صحت عامه میشه نظر به همو مضامینی که اینا درس میخوانن در اوجا اونا معرفی میشن و دمو سمستر درسایشان در شفاخانه هم فرا میگیرن. همدارنګه یاد انسټیټیوټ د معیاري تدریس ترڅنګ د نوې ټکنالوژۍ، عصري لابراتوارونو او پرمختللو درسي وسایلو په برابرولو سره د هیواد په کچه ځانګړی نوم او ځای لري. استادان ټینګار کوي چې یاد انسټیټیوټ د روغتیايي علومو د تدریس ترڅنګ محصلینو ته داسې عملي زده کړو زمینه برابروي چې هغوی وکولی شي خپلې مسلکي وړتیاوې پیاوړې کړي او ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد قاسم عادل وایي ټول هغه عصري او پرمختللي وسایل چې د یو محصل د عملي زده کړو لپاره اړین او ضروري دي په دغه انسټیټیوټ کې موجود او محصلین ترې ګټه پورته کوي. موږ د محصلینو لپاره د مسلکي مضامینو څخه علاوه موږ د ثقافت اسلامي مضامین ورته تدریسوو، علاوه له دې د انګلیسي مضامین ورته تدریسوو، علاوه له دې نه د کمپیوټر مضامین ورته تدریسوو. همدا قسم د نارویژن د موسسې لخوا موږ د خپلو محصلینو لپاره، همدا قسم د اداري پرسونل لپاره د ارتقاء ظرفیت په خاطر باندې موږ ورته د کمپیوټر او د انګلیسي برنامه برابره کړې ده. علاوه له دې نه د عامې روغتیا وزارت لخوا چې کوم لنډمهاله ورکشاپونه د کاپیسیټي بیلډینګ یا د ارتقاء ظرفیت په خاطر باندې دایریږي. د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو د پوهاند سید الف شاه غضنفر روغتیايي علومو انسټیټیوټ څانګو او خدماتو ته پراختیا ورکړي او نور ولایتونو ته هم وغځوي. په همدې موخه د عامې روغتیا وزارت راتلونکی کال پلان لري چې د یاد انسټیټیوټ سره په همغږۍ بامیان، زابل، نورستان، فاریاب، دایکنډي، سمنګان او تخار ولایتونو کې هم نوې څانګې فعالې کړي تر څو هیوادوالو ته په روغتیايي برخو کې د زده کړو زمینه برابره شي. خواري دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ